بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ ووټ پروګرام ته تقریبا تر میلینګ مینو په رسیدلو کنه. نو نن بیا راځو ووټ پروګرام را خلاصو. ووټ پروګرام ووټ پروګرام کې به تاسو باید یو ډیزاین کړئ. صحیح سو تیر ورځ میلینګ مینو تقریبا کم ویل کنه. تر کوم ځای مو ویله میلینګ ته براسو لیبل ویل. نن راځو له چین کار استفاده کوو. سٹارټ میل مارچ به هم سبا ته پرېږدو. سلیکټ ریسپینټ به وایي. صحیح سو راځو اولا تاسو باید یو سرټیفیکیټ ولرئ. نو زه به یو سرټیفیکیټ را خلاص کړم په هغو به کار وکړو. صحیح ده. ښه اوس راځو ګورئ له موږ سره دا ریزلټ شیټ د سرټیفیکیټ هر شی چې دا را خلاصومه دا به تر هغو را خلاص اوس په دې باندې کار کوو. صحیح سو اوس دغه څو سرټیفیکیټ دي دلته فی الحال یو سرټیفیکیټ ده کنه. اوس که چیرته مثال غواړئ چې شاګردان دې شپېته اویا نفره شاګردان دې ټول ته څه شی کوي سرټیفیکیټ ورکوي ته جوړوي. نو هر یو ته مثال دا کافي کوي بیا به یې نوم ورته لیکي. دا به ډېره سخته تمامه شي که نه. نو تاسو به راځئ له میلینګ څخه به استفاده کوئ. په ډېر کم وخت کې به مثال 1000 نفره هم درته جوړوي. صحیح سو خو اولا شرط تاسو ته داسې ده چې تاسو به اکسل پروګرام را خلاص کړئ. اکسل پروګرام خو در معلوم ده. اکسل پروګرام سره خلاص کو خیر کوم اوس کار نه ده کړی. دلته به ورته ولیکئ چې نومونه او د پلار نومونه چې هر شی ښکارېدل تاسو به دلته ورته لیکئ. زه فقط ورته لیکم چې نیم او ورته لیکم چې څه شی فادر نیم ورته ولیکو. اوس به زر زر نومونه راته وایي. یو خالد سو، بل ولید سو، بل سلیم سو، بل حکیم سو، بل عمر سو. صحیح سو عثمان سو، بل مرزا سو، صحیح سو مرزا سو، بل حلیم سو، بل علی سو، بل سیده مثال چیش سو صدیق سو، بل سیده مثال چی سو او ساحل سو، بل چې عمر خو مې لیکلی که نه. او بل ورته ولیکي چې مثال علي خان ده خان ولی ده او علي خان ده علي ده نه مثال ورته لیکم خان علي ده. صحیح سو ما زیره دو بدل چې خان علي او خان ولی ورته لیکم. صحیح سو بل ورته لیکم چې حبیب ده او بل ورته لیکم چې محبوب ده او بل چې ورته لیکم چې مثال نورلا ده. نورلا به اوس خفه سي نورلا بل خو به څوک نه یې پاته. او د پلار نومونه دا به راواخلو کافي به یې کو دې ته به ورفیسټ کو سرد و بدل به یې کو. صحیح ده. دا به راواخلو کنټروسي به یې کو دلته به ورته فیسټ کو او دا به راواخلو څنګه نه خو تاسې ګورئ داسې کار کوئ. زه به راځم مثال دا مې واخلو. اوس ما څو نومونه ولیکو کم مې ولیکو تقریبا 18 نومونه دي. صحیح سو 18 نومونه ولیکو. دا به کنټرول اس کې چیرې به ذخیره کې براوز ته راځه براوز سره رالی دا ورته په ډسټاپ صفحه راته ذخیره کوي. چا په نامو د نیمس په نامو دا هم انټر کړه. انټر هم سې کو دا بیخي یو وخت کلوز کا. نومونه مو د اوس لرو که نه را بسئ برکله ښه اوس خو معلومېږي. نومونه څنګه کړو رامړل اوم لیکل دی. اوس دلته سلیکټ لرو په دې باندې چې کلیک وکړئ اول ټایپ ا نیو لیست لرو په دې باندې کلیک وکړو. دلته ګورئ خپله کمپنۍ چې د مثال دغه لیست درکوي چې ټایټل به ورته لیکي چې مثال ورته لیکم دلته ټایټل بوک ورته لیکم چې مثال یا مثال ورته لیکم کوک اشپز مې ورته ولیکو. صحیح سو بیا دا خو فقط کوک راغی دا به راته وایي دا ذخیره که نه ذخیره کوم. بیرته راسئ سلیکټ تاسو به دا ټول څه رقم کوئ رسموئ. زه مثال دلته ورته لیکم چې ټایټل یې چې ده کمپیوټر ده. صحیح سو دلته ورته وایي چې فرست نیم یې چې ده ورته لیکم خالد ده او لاست نیم چې د ورته لیکي چې عمري ده. صحیح سو او کمپنۍ نیم دا به ټول لیکي. خو داسې ترغت فرقای بیخي ډېرې داسې درکړي هر یو ته خو دومره معلومات نسي لیکئ. دا به راسي دا به ډیلیټ ته راسي او یا به مثال نیو انټري ته راسي. صحیح سو اول به تاسو څه چال وکئ دلته به راسئ کسټوم ته به راسئ. کسټوم ته رالی دا مکمل به څنګه کړئ ډیلیټ به کړئ. دلته راسه ډیلیټ دا به څه رقم کې دا به ډیلیټ کې. صحیح سو ډیلیټ کلیک وکړو دا به هم ډیلیټ کې دا هم ډیلیټ نه ډیلیټ نه دلته ډیلیټ باندې کلیک وکړئ ډیلیټ او دا هم یس دا ډیلیټ او دا هم یس او دا هم ډیلیټ او دا هم یس بیرته پورته ولاړ ډیلیټ دا هم نه ډیلیټ پورته ورته ولاړ ډیلیټ او دا هم ډیلیټ ډیلیټ او ډیلیټ دا بیرته نیو ته ولاړو ډیلیټ او دا هم ډیلیټ یس ډیلیټ ټایټل نه راسه ډیلیټ او دا هم څنګه که
ډیلیټ یاست. اوس راځه ورته ماته چی افکار دی فقط نیم راته افکار دی انټر کا او نیو اډ باندې کلیک وکړ ورته ماته فقط چی افکار دی فادر نیم افکار دی دوه راغلو کران او نو ټول اوس ګوره دا دوه دان راغلو کران غلو. اوس ورته ویل کس یو علی ده بل زده مې د فلار نوم چی ده د فلار نوم ولی ده او بل راځي مثال ته کلیک وکړه ګوره کله چې کلیک وکړه محمد ده صحیح سو محمد مې ورته ویل کوړه محمد ده او د پلار نوم چې دلته ورته ویل کې مثال صابر ده صحیح سو صابر مې ورته ویل کو بل اضافه کوي ګوره دلته ورته ویل شي نیو انټری باندې کلیک وکړئ چې مسلم ده صحیح سو مسلم مې ورته ویل کو حاضر د پلار نوم چې ورته لیکه واحد ورته ویل که صحیح سو و هیت ورته ولیکو بس دومره دا اوکې ډیلیټ کې فایند فایده کوي په خو سر خلاص دا ورته وکي کله چې وکي کو اوس اول دا درته د ذخیره کې چیرې ذخیره کې د سٹارټ څخه چا په نامه نیمز ټوپ نامه سیزو دا نیمز ټوپ نامه کنټرول اس کا اوس ګوري دلته اتوماتیک ګوره څنګه سو برابر سو کړه ټول مینو څنګه سو فعال سو کنه سو فعال اوس دلته انځر تراسه ګوره نیم راغلی کنه راغلی نیم کوم ځای کې چرته نیم دلته فکر دلته تراسه ورته دا سره کنه نیم می فکر د نیم راغلی دلته نیم راسه فادر نیم د انتخاب کا فادر نیم د انتخاب کو دا به مکمل د انتخاب کې د انتخاب کو اوس دلته ورته چې فعل نیم چې فادر نیم دلته واچو صحیح سو دا به واچول اخر ته براسه فینیش ماسټر براسه ایډیټ باندې کلیک وکړئ څو نفر دلته ټول ته جوړ کوي کیکه کله چې وکړو اوس ګوره څو نفر اول څلور درې نفر اول اتوماتیک جوړ کړو کې جوړ نه کړو علي ولدي ولی او محمد ولدي صابر او مسلم ولدي واحد سرم خلاص کوم سر خلاص نشو دا بیرته بندوم ورته دا غند ما نه دی فکر زه خپل څنګه کومه خپل لیست د نامو هغه راوړم راځم دا به بیرته کلوز کله چې کلوز کوس بیرته دغه نه بلکې کوم یو راوړم سرټیفیکیټ څه دا دا په دې کلیک وکم دغه سره خلاصو تاسو بیا راسي لیاوټ سره له مخکې ګورئ چې نو لیست هم استفاده کولای شئ نو لیست به تاسو جوړوي او کو یوز ان ایگزیسټینګ لیست باندې کلیک وکړئ نو تاسو وعلیکم السلام تاسو به تیار جوړ شوی لیست لري سیسو بیا به سٹارټ صفحه ته راسي هغه نمونه لري چیرې ول نیمز باندې کلیک وکړه ایکسل کوم شیټ کې ول پاول شیټ کې وکیکا وکړي چې کلیک وکړو نور کې څه خلاص شو اوس ګوره ټوله مینو فعال شو که فعال نه شو دلته کلیک وکړئ دلته چیرې ول نیم راولا او دلته کلیک وکړئ دلته چی راوله دلته فادر نیم راوله دا انتخاب کله انتخاب څخه ورسته ورته دا چې کدا فادر نیم راوله اوس په دې کې خو زیات نه پرواتلس نفره اوس بیا راسه دلته فینیش ان مرج باندې کلیک وکړه کلیک دی کې ایډیټ انډیویډوال ډاکومنت باندې کلیک وکړه او دلته تاسو مثال ټول لپاره کرنٹ درته انتخاب کو بیا کوم یو کې تا کلیک کړئ غوته جوړه کو فرام ورته ویل کې له څخه تر لاسه جوړ کا نور ته ما جوړه او ورته انتخاب کا ټول ته راته جوړ کوي کیکا نمو دا کیکا اوس ګوره تاسو د جوړې څو دانې اتلس دانې درته جوړ کړو جوړ نه کړو څومره وخت ونیو کم ډیر کم وخت ونیو سر هم خلاصېږي ان شاء الله په دوه طریقه به تاسو څنګه کوی زیات سرټیفیکیټ به جوړوي بیا هم نه پزا به که داسې لیکوس دا کافي که تو دردانم چې د دې ته نومر لیکي بیا هم ډیر فازا به ډیر وخت او که چیرته مثال تاسو سره چوز فرام آوټلوک کنټینټس که چیرته تاسو سره آوټلوک پروګرام ولو نو بیا له هغه کې د نومونو بیا دې نه کولای سره واخلئ سو ایډیټ کولی شئ مثال پرې کې تغیرات راولئ ورته دا عمر ته سرټیفیکیټ ما جوړو او دا ولې ته نور ته ټول جوړ کوي کې دوه ته نه جوړ نور ته ټول ته سره کنګي جوړ کې هایلایټډ هغه نومونه راته خې چې مال بل فایل نه راوړي اوس به دې کې معلومیږي چې کوم شی مګل فایل راوړي خدا نومونه راوړو دا درته کاری دی باندې کلیک وکړه ګوره درته کاری چې دا شین لیبل فایل راغلی دی دا نومونه ګوره څنګه ښکاري نیم ښکاري دا پریو ریزیوم باندې کلیک وکړه ګوره اوس نومونه درته ښکارا کړو کې ښکارا نه کړو ادرس بلاک څه کار کوي ادرس بلاک دا کار کوي که غواړئ چې مثال د سلیم په اړه نور معلومات هم ولیکئ او هر ځای دا کار کیږي نو بیا کلیک وکړه دا سلیم ده کنه دلته دا نومونه چینجولای شئ ګوره نومونه درته راځي ورته دا سلیم ده دلته میچ فیلډ باندې کلیک وکړئ ورته د نوم په ځای چی راوړه لاس نیم په ځای مثال درته ورته چی راوړه فادر نیم راوړه او د نوم په ځای لاس نیم خو ګوره د فرست په ځای فرست نیم درته ورته مثال نیم راوړه او دلته هم نیم راوړه او دلته کمپنی کې هم چی راوړه نور فیلډونه خو نسته چې نور فیلډونه وای بیا ښکاري د ټول یو ځای کولای شئ سو ورته دلته هم راوړه په ادرسټی کې هم مثال نو پلار نوم راوړه او بل په چیز کې ریجن کې هم د پلار نوم راوړه دومره معلومات ورته اضافه کړو دا ورته وکړه اوس ګوره سلیم ولدي سلیم دوه راوړه ځکه دوه نوم ورته انتخاب کړی د خانالي د پلار نوم ولې ټول خانالي راوړ که موږ دې زیات معلومات
پاتې کلی هغه ټول دلته راتلل صحیح سو نو بیا هم ټول اضافه کولی شئ نو تاسو اضافه کړئ کې کوئ کله چې یو کې کوئ اوس ګوره هغه ټولې دلته درته واچول کې وانه چول یو ځای بل ځای ورته واخله زه یوه صفحه اضافه کومه کنټرول انټر پریس کومه ګوره صفحه مې اضافه کړله دلته کلیک وکړئ اوس ادرس بلاک ته راسئ ټول معلومات یې سته که نسته بل نفر ته ولاړ سئ ګوره ټولو ته یې دا معلومات راخیستئ اوس دا مثال راځه فقط څه رقم کوه انزت کوه کله انزت کو ګوره هغه معلومات چې کوم تاسو لیکلي وو هغه به ټول درته راخیستي چیرې راواخلو دلته یې درته راواخلو دا بېرته راځم کنټرول زیډ کوم دا هم کنټرول زیډ کوم بېرته به خپله هدف کړئ ګریډ لاین ګریټینګ لاین څه کار کوي ګریټینګ لاین کې دغه ډیر او که غواړئ چې مثال یو نوم سره چی استفاده شي ډیر یا ټو دا نورته انتخاب که هیڅ به نه ورسره راځي دې څخه استفاده کوي بیا مثال د وجه کې درته ښکاری شي سره کوم شکل سره مثال ام آر ورسره راسي د مسټر یا ورسره نه شي لکه مسټر جوس د چې دا درته راخیستي سو او په اخر کې دغه ډب دو ټیک صرف سره راسي مثال دغه نقطه کامه راسي کوم یې راسي بیا اخرانه سي دلته درته ښکاری شي دغه شکل سره ګوره بیا سلیم دا بل نوم تراسه دا بل هم دغه شکل سره درته ښیي سو بیا دلته مچ فیلډ راښکاری شي مثال بیا د وجه کې تغیرات راوستلی شي که نه راغلی اوکې که دغه حالات به درته راولي سر خو خلاص انشاءالله مشکل خو نشته او انزت کې څه کار کوي انزت خو په دو ځای کې دا نوم درته راوړي او بل دو ځای کې ګورې وینې دا مچ فیلډ دا دلته بیا درته راخیستي مثال که غواړې دغه تغیرات کې راولي بیا راخیستی او دو ځای کې درته وایي چې دغه پټ که ګوره نومونه کې یو څه شي ښکاروي ادرس بلاک ښکاري او نیم او فادر نیم ښکاري ته دا راته وښایه کې که ګوره هغه به ټول درته ښیي صحیح سو دا ولې ادرس بلاک ښکاري ځکه دا معلومات هم له ادرس بلاک راخیستي دي صحیح سو د هغه وروسته که په دې باندې کلیک وکړو اولنی نفر راته وښایه ګوره اول درته وښود که ونه ښودو ورته هم اخیره نه لاست ریکارډ راته وښایه څوم نفر 18 نفر څوک ده اوس دلته کلیک وکړئ دا شو کوي نورلا ده که نه که په اول باندې کلیک وکړم اوس ګوره اول خسیده خالد ده په دې یو شاته چې ګوره دوهم نفر څوک ده دریم نفر څوک ده څلورم نفر څوک ده که نه او په دې ځای بېرته مثال داسې شاته راځي مشکل خو نشته فایند ریکارډ څه رقم کوي ریکارډ درته فایده کوي که چېرته مثال په دې کې مشکل وي بیا به راځي چک پر ایرور به یې دلته چک کوي صحیح سو یا وروسته راځي مثال د وجه کې فینش لرو فینش څه کوي فینش انډیویډوال ډاکومنټ باندې کلیک وکړه ټولو ته جوړوي او که پرنټ باندې کلیک وکړي څه رقم کوي درته پرنټروي سین انیمیل کې چاته غواړئ دا په ایمیل کې ولګي نو بیا ولې شنه استفاده کوي سین انیمیل څخه به استفاده کوي سین انیمیل یا وروسته په دوجه کې سٹارټ میل مارچ پاتې شو سٹارټ میل مارچ هم دی داسې کار کوي خو هغه چې مثلا د کارت لپاره استفاده کوي صحیح سو څنګه کولای شي یو نفر ته کارت ډیزاین کوي ډېرو نفر ته څنګه کولای شي اتوماتیک داسې کارتونه جوړ شي یو کارت به جوړ کړی څو نفر ته هغه کارت جوړوي نو هغه هم لکه د سرټیفیکیټ همسې کار وکړي صحیح سو بس لکه دا سبا ته پرېږدو نو دغه سبا ته پرېږدو ریوي مینو به هم سبا نیمایي ورسره وایي کفرانه شو صحیح سو نور دغه درسونه انشاءالله چې خلاصېږي د اور پروګرام یوه ریوي مینو پاته ده او بل وي مینو ریویو انشاءالله که سبا خلاصه نه سو کنجه پرېږدو نور یې له ریویو سره بله ورځ مکمله خلاصوو کوم سوال پوښتنه خو تر دې ځای نه لرئ بس ده